بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زم نقیب الله کزی دا د زما پښتو یوټیوب چینل. دلته زه هر ماښام په مختلف موضوعات باندې خپل مجلسونه کوم او خپل یادونه تازه کوم. مقصد مې دا وي چې ټولنې ته، هیواد ته، خلکو ته، انسانیت او د اسلام د بلایي دپاره زما د مجلس کیدای سي د خلکو ګټه وسي. نو په دا نیت باندې زه دغه ویډیو جوړوم چې زما کوم یاداشتونه دي هغه محفوظ هم سي او زما د دا تجربې څخه خلک استفاده وکړي. نو دا زما پلی لیست دی، نیوز پیپر بیهایند د هیډلاین. په دا کې به نورې ویډیوګانې هم زه پر وخت نه وخت په دې کې زه ایډ کوم او تاسو کیدای سي نوي صافیانو ته ډېر موټیویشنل ویډیو چې دی هغه ور ورسیږي او دوی د دې څخه ډېر سبق واخلي چې څنګه یو صافي چې دی هغه په ژوند کې د ټولنې دپاره یو کار کولی سي، د خپل وطن دپاره. او غټ مقصد خو ظاهره ده د صافیانو د انسانیت بلایي ده او د خدای او د اسلام چې کوم یو کاروان دی روان دی، د دې ملګرتیا یعنی د حق ملګرتیا، د ظالم خلاف کلمه حق ویل، امر بالمعروف پرچار کول. ولې صحافت یو پیغمبرانه شعبه ده، لہذا په دا کې د ټولنې د انسانیت او د مسلمانانو او زموږ د علاقې د ګټې باید چې مجلسونه وسي. نو په دا نیت باندې موږ هم صحافت ته راغلي ولو. نو نن به زه د یو ډېر غټ صحافي چې په دا کوټ او بلوچستان کې ولو د دوی مجلس چې زما د هغه سره څنګه واسطه وسوله، څنګه زما او د ده په میر کې کلش رالی او څنګه اختلافات رالو او بیا زموږ لارې سره جدا سوې. د هغه نوم دی عاشق بټ. عاشق بټ یو پنجابی ولو او په کوټه کې په دا بلدیه چې کوم هوټل دی د دې وشاته د مسپلټي چې کوم ایریا ده، مسپل کارپوریشن ایریا ده، د دې وشاته دلته یو لایبرري ده، اوس هم شته، د برټش د وخته ده. د هغه لوړ یو د NNI نیوز میډیا یو ایجنسی ده نه. نو دا NNI د هر چا به دا خواهش و چې بای په اخبار کې خو زه کار کوم نه، لیکن په ایجنسی کې باید چې ماته کار میلاو سي. نه ایجنسی بیا داسې ده، ګوره ته یو اخبار دپاره کار کوې نه، مثلا جنګ سو یا مشرق سو یا اکسپریس سولو یا داسې نور به خبر سولو نه، دا اخبارو دپاره ته کار کوې. نو به طور یو صحافي یو کورسپونډنټ ته پابند دی چې خالي خپل ادارې ته ریپورټینګ وکړي. نیوز ایجنسی بیا دا ده چې هغه د مختلف اخبارات څخه بیا منتلی خپلې پیسې فیس اخلي او خبرې د خپل ریپورټرانو څخه اخلي، بیا یې پر دغه نیوز پیپرانو میډیا ګروپو باندې خرڅوي منتلی باندې نه. نو لہذا ته چې نیوز پیپر ته خبر ورکړي، هغه خالي د هغه اخبار کې بیا سبا شایع کیږي، پبلش کیږي. او میډیا نیوز ایجنسی ته چې ته خبر ورکړي، هغه مطلب په هر اخبار چا چې د هغه خدمات و سرویسز اخیستي، هغه بیا هغه ته خبرې ورکوي. نو هر اخبار له چې هغه خبرې ورسي، کوم مطلب دا ستا چې د نیوز ایجنسی دپاره کوم تا خبر استولې د هغه په مختلف اخبارات کې سار شایع سي. نو دا کوم مطلب ډېر غټ سکوپ ولو. نو موږ هم د اخبارات دپاره کار کوئ. نو زما ډېر خواهش و چې زه د نیوز میډیا دپاره د نیوز ایجنسی دپاره زه کار وکړم. نو بیا خدای یو موقع راکړله NNI د پښین دپاره زه ریپورټر کوم. دا د تقریبا د 1998 آسپاس داسې خبرې دي نه، د 9/11 څخه مخکې. نو یا ما د نیوز ایجنسی دپاره نور محنت کوئ، ځوان ولم، لګیا ولم او نیوز ایجنسی ته م خبرې او راستولې. بیا ما دغه عاشق بټ چې دی دا زموږ بیرو چیف ولو، دا د پریس کلب په شاته چې دا د بلدیه هوټل دی او د بلدیه چې کوم ګارډن دی، په دې کې لایبرري د لایبرري سلوړ بلډینګ دی، سپین بلډینګ دی، هغه چې وروخیږي دلته نیوز NNI دفتر ولو نه. نو دا
دا نننی دفتر بیرو چیپ زه د پښین دپاره کښېښولم بلا معاوضه. په هغه شپو کې نن سبا هم دغه دی، په هغه شپو کې ریپورټر ته ایجنسیانو یا د اخبارات هېڅ معاوضه نه ورکول، پیسې نه ورکول، بس یو پریس کارډ بیا ورکړي چې باید دا هم یو صحافي دی، یو کورسپونډنټ دی، بس صحافي و په دا خوشحاله و. ایس ایچ او ته یې چاته به ښکاره کړو چې زه د اخبار ریپورټر یم، نه ځان به ښکاره کوي، شوبازي به یې کوله. نو زموږ هم ځواني وله ورور په شیرینو سره خبر لګیا ولو. کارډ نننی چې دی هغه ماته راکړی ولو، نور یو شی نه راکړی، ډایري و، قلم خو مې نو خپل ولو نه. نو لګیا وم په پښین کې خبرې به مې ټولولې و. ماښام دلته فیکس ولو، دا د پنبې والا ولو، دلته یو شیعه ولو چې ما څه نوم ویر سولو، هغه یو فیکس دا د پښین تانې و مخته، تاڼې و مخته ایښی ولو. موږ به هم وروره په یو 15 روپیو په 20 روپیو بیا فیکس چې دی هغه واستوي. موږ به پیسې ورکړلې دی، به دا فیکس کې ماشین کې واستول. نن سبا خو جدید دور دی، وټساپ دی، ایمیل دی او دا دی، نه هغه شپو کې دا شیان نه ول. نو لہذا په فیکس به موږ خبرې استولې هر ماښام، نه د مختلف خلکو څخه به مې خبرې راټولولې او رامېستولې چې ښه ایتنټیک خبرې ولې، نه چا نه سوی چیلنج کولی. نو ما یو خبره پیدا کړله، زما یو سورس ولو، هغه ماته وویلې چې بهی په د پښین په ډي ایچ او ډسټرکټ هیلت افیسر په دفتر کې ایکسپایر دوايانې پرتې دي، دا مریضانو ته په سیول هسپتال کې ورکوي. نو دا رقم خو نور ناجوړه سي، دا خو د انسانیت دپاره خطره ده، نه. نو زه ولاړم پټ هغه د سورس سره مې تعلقات برابر کړلو او په ډي ایچ او افیس کې ورننوتلم، د افسرانو، د ګارډو، د دا شیانو په پټه باندې پټ پټ ولاړم. هغه ځای کې مې تصویران واخیستلو، هغه چیرې چې ایکسپایر میډیسنز پراته ولو، نه زاید المیعاد زاړه دوايانې پرتې وې. نو دا باید چې سوځل سوي وي یا تلف سوي وي یا یو ځمکه کې دغه دفن سوي وي. نو ما دا نیوز چې دی هغه د NNI په ترو باندې فیکس چې دی هغه ورواستول. نور یو ریپورټر هم نه و په خبر، او په سار په اخبارات کې شایست اخبار چې شایست ول حکومت و محکمه حیثیت و دا نور حکام بالا نوټس پر واخیستی او هغه ډي ایچ او چې دی هغه یې معطله کوي او انکوایري شروع سوله او بدال شروع سو. خلک په ما پسې روان سو، دا خبره چا درکړه، څنګه درکړه، دی د هغه خبرې اترې. په هغه شپو کې موبایل هم نه ولو. نو عاشق بټ چې دا زموږ د NNI بیرو چیف یعنې هیډ ولو، زموږ افسر ولو، نه نور خو نو انټرنیشنل طور دا ایجنسي ولو، نیوز ایجنسي په لاهور اسلام آباد کې افسران ناستلو، نه ایډیټران. لیکن عاشق بټ چې و هغه یې په کوټه کې ناستلو. هغه ماته ټلیفون راوکړي، نه د دفتر په نمبر باندې چې نقیب یکلزی صاحب ته کوټې ته راسه، زما د تا سره کار دی. زه چې هلته ورغلم وروره په دا بله ورځ باندې د مازدیګر ټیم ولو نه دی، مازدیګر کښېنستلو سره کښېنستو. ما ته وایي څو پیسې دې خوړلې دي، رښتیا ووایه، د چش په حواله باندې وایي دغه دی، دا د ډي ایچ او څه چې کوم ته دا خبره جوړه کړې ده د ډي ایچ او خلاف دی، حکومت اکشن واخیستی، دا خو د ډي ایچ او ډېره بدنامي سوله. دا خبره چې دی هغه تا ته چا در فیډ کړې ده، چا در ښولې ده. یقینا د دې خبرې دپاره د ډي ایچ او خلاف اکشن چې اخیستلو دپاره، د دې خلاف یو محاذ جوړېدو دپاره تا د یو چا څه ضرور یو ته سپانسر کړی، یو چا خو به ضرور پیسې درکړي، د خپله مخ خو به دې دا خبره نه وي جوړ کړې. مال بای زه یو صحافي یم، پروفیشنل صحافي یم، ما د خپله مخه دا خبره جوړه کړه، دا د انسانیت خلاف ده وروره، دا مریضانو خلاف ده. څنګه د ایکسپایر دوايانې خرڅوي؟ دا زما خپل سورس دی، سورس خو نو زه تا ته نسم درښوی، یا دا ته پیسې خوړلې دي. اخر هغه د زړه د نس خبره دی، نو د پنډ سړی مو تک تور ولو، نه دی پنډ، نو کوټه بریتونې و. ما ته وایي اټک دی، دی وکړه نیمۍ به یې کو سره، تا چې څو پیسې اخیستې دي ما ته هم یو مال پاني راکوه، زه خو هم دلته ناست یم، خالي نوکرۍ دپاره خو نو نه یم ناست. دا ریپورټران دي موږ لره تحفې و میټایانې و شیان میان ګفټونه رستی. نو ته هم باید چې دا رقم بلیک میلینګ کوې، دا رقم خلک سره دورې دورې خبرې سره جوړوې، نو ضرور کمایي خو به ضرور کوې. نو لہذا ما ته هم یو څه ونډر کې راکوه، نو هغه کومه حصه چې ته د خلکو څه اخلې هغه د ما ته هم راکوه. مال بای ما د هېچا څه نه حصه اخیستې، نه شی اخیستې، نه زه رشوت خور یم، نه ما په دنیا کې
چاته رشوت ورکړی دی نه ماته چا راکړی دی. ورور موږ خانداني خلک یو، د خپلې علاقې ملکان یو. دا زما یو پروفیشنل دی، یو میشن دی، دا زما یو شوق یې بولې، میشن یې بولې. زه صحافت کوم په دغه میدان کې، نور دنیا یو کار نه دی را معلوم نه. ګرد عمر به دغه کوم، در مرګه پورې به صحافت کوم، که د خولې که د قلم یې که د میډیا یې که هر څنګه یې نه. نو وایه بس پر ضد رالی چې تا پیسې خوړلې دی. ما نو بعد کې پوښتنه وکړه دا د پښین چې کوم صحافیان ولو، دا د ان ان آی چې کوم مخکې ریپورټران ولو نه، دا هغې شیطانت کړی ول. نقیب چې دی هغه پیسې اخیستې دي، بلیک میلینګ کوي او د ګرد خاندان یې دغه یې دی او دا دی او هغه دی، دروغ رښتیا او شک بټ خپله رشوت خور ټایپ ولو نه، تک تور مخ یې ولو نه، نو خود به رشوت خوري کوي. نو د ده زړه ته دا نه لوېدلو چې دی په اصول پسندي باندې قایم دی او ولاړ دی. نو لهذا دا ماته ویلو چې تا رشوت خوړلی، الزام یې ورباندې ولګوئ. نو د پښین چې کوم صحافیان ولو، زما د هغه وخت په وابډا کې ولو، یو ستار ارمان ولو، یو بیا بل کبیر شاکر ولو، صادق خاموش ولو، بشیر احمد کاکړ ولو، ماسټر ولو نه، دا رقم نور ولو. کیدای سي دغه شپوغه کم صحافیان ولو نه، دغه خو نور هم ډېر صحافیان ولو، لکه اصغر اتل یا ملک سعدالله ترین زموږ مشر دی، دا رقم نور هم صحافیانو ګرځېدو راګرځېدلو، خپل ریپورټینګ هم کوي، دغه هم نور هم لګیا ولو نه. لیکن په دغه کیس کې ستار ارمان د ما سره دا چم وکړي نه، جلسي یې وکړله، څنګه وکړي هغه ته دا اطلاع غلط ور ورسولې نه. دلته په دا علاقه کې نور خلک هم لګیا ولو، صحافت یې کوي، هغه خو د ما سره هېڅ جلسي نه درلودله. نو لهذا دلته چې زما او د ده تار سره واوښتې، ما ورته ویل دا د ان ان آی کارډ دی، زه د دې بعده په ان ان آی نیوز ایجنسي کې کار نه کوم، زه دلته راغلی یم، زما خپل یو امبیشن ولو، زما خپل یو میشن دی، زما خپل یو جذبات دی د علاقې د ښېګړې دپاره، د وطن او د اسلام او د دې خاطر دپاره زه لګیا ولم او دې میدان ته راغلی وم. نه زه څه رشوت دپاره او د نام او د شوبازۍ دپاره خو زه دلته نه یم راغلی چې ته پر ما باندې الزامات لګوې، نه ما شی خوړلی دی نه زه ولکه درکړم. دا واخه ان ان آی ریپورټ ما رضاکارانه ایز ا والنټیر دلته کار کوي، د دې بادیګه سره نه کوم. په اصولو باندې ما هغه نوکري یې بولې، هغه یو کار یې بولې، هغه میشن یې بولې، هغه پر هغه ځاګي باندې سټاپ کوي، ختم یې کوي. ما ویل سړی دا څنګه اداره ده چې و ماته د رشوت خوري او د بلیک میلینګ لاره راشي، په خپله خو رشوت خور دی، 2 نمبر دی. اوس ما هم په دغه لاره باندې د شیطاني و ابلیسي لاره باندې اخته کوي او ګرد عمر و بیا به زه رشوتونه اخلم، بلیک میلینګ به کوم، در مرګه پورې به خلک دا ته رایادوي. نو دا لاره خو زه نه غواړم چې زه دې پر دا لاره باندې ولاړ سم. خدای به ماته څه وایي، رسول به ماته څه وایي، اسلام به ماته څه وایي، زما ضمیر به ماته څه وایي. زه د دې دپاره راغلی وم، زما خپل اصولونه دي، زما خپل پرنسپلز دي، زما خپل یو ګول دی د معاشرې دپاره، د اسلام دپاره او د دې وطن دپاره او د امر بالمعروف دپاره. ما هغه کار ورپېښ وی چې نه روان سولم، وختو تېرېدی، بس بیا ما نور اخباراتو شیانو کې کار شروع کړي. الله پاک در هغه ښه ترقي راکړله، ښه عزت یې راکړي، ښه شهرت یې راکړي نه. عاشق بټ بیا و ما یو وخت په پریس کلب یا دورې ولدی ګسم مخ چینواړی الهیکه وروره تک شین مخ مردار خور مخ دا سره مې بد جن وسولو. الله وخت تېرېدی. یو وخت بیا دا د فیسبوک دا شیان رالو، ما دغه سټوري چې ده د عاشق بټ پر فیسبوک ورکړله، نو ومې لیکله نه چې بای ما سره دا ته راسوي ولو. نو بیا خلکو ډېره خوا بده کله، بای تا خو عاشق بټ ډېر بدنامه کوي. مال ښه دی چې بدنامه سي، وګر دنیا ته ور معلوم سي د ده دا مکرو چهره، مکرو مخ و د شیطانت ډک مخ و ټوله دنیا ته ورښکاره سي، د ډېر بدنامه وسوله. بیا یو ورځ په دا کویله پاټک باندې روان دی، یو زوړ موټرسایکل دی، خو پنډ سړی دی نه، لګیا دی، انبیلنس سلو گزار سلو دا پښه چې دی هغه ګوډه سوله، زخمي سوه. بیا ډېر علاجونه وکړله، هېڅ علاج کار نه کوي نه، هر څو پیسې چې ګټلې وې. دا دومره غټ صحافي ولو چې د ګورنر د بلوچستان چې دی او د بلوچستان وزیر اعلی، دا به د ده ملاقات چې کله دی ناجوړ سلو په ګوډ سلو، نو د هغه وخت ګورنر و وزیر اعلی چې دی د ده پوښتنې ورلو نه. نو ما خو په فیسبوک ډېره بدنامه کړې وي، دا غټ صحافیان و ما ته وویل یار عاشق بټ دی ډېر بدنامه کوي. بیا یې زوی
یو وخت میسج راوکوي چې بای زه به تا ګورم تا زما پلار ډېر بدنامه کوي ما ځغله مخ دې ازاد دی چې هر څه کوې ستا پلار ودغی 2 نمبر سړی نو ته څه په 2 نمبر سړي باندې اوس ننګ و ناموس کوې نه نو خیر وخت تېرېدی بس بیا دلته دا زخم یې دومره خراب سولو چې لا علاج سولو آخر پکې مړ سولو نه نو دی پوه سو خدای پوه سولو کېدی چې خدای معاف کړي موږ د خدای په کارو باندې نه خبر بظاهر د ما سره دا تره بیا اصولي و که غلطه لارې یو صافي تور شول هغه صافي چې اوس به تازه په دغه لاره باندې تلئ مخته بیا د وطن و د علاقې خدمت کوئ د پر هغه ځایګې باندې سټاپ کوي ویل ما له رشوت راوړه ما له رشیان راوړه او ما ورته وایه په ګډه به خورو ما د هغه انکار ورته وکړئ ما ویل بهی زه د ابلیسي و شیطاني قوتو خلاف یم او چې څومره مې وس وخرڅېږي د غونګه د شیطانت او د ابلیسي قوتو ته ګزار ورکوم نه مقابله یې کوم نه اصول پسندي باندې زه هېڅکله کمپرومایز نه کوم دا زما یو اصول دی خلک د میډیا لره صحافت کوي جرنالیزم کوي د شهرت دپاره د شوبازي دپاره د ریاکاري دپاره لایک و فالوور د دې دپاره زما دا ګسه مقصد دی نه د پیسو دپاره د بلیک میلینګ د رشوت دپاره نه د تعلقات دپاره پبلیک ریلیشن دپاره بس دا په دنیا کې سره پسایو بهی دنیا خو نه د آخرت هم دی نه نو ته د آخرت هم خیال وساته دنیا خو به دا ستا پښو لر راځي او راله بیا زما پښو لر راله موږ هم داسې ټکراو کله نه نو الله دې د عزت ژوند و هر چاته ورکړي هغه صافیان چې هغه اوس د میډیا ژوند لره نوي راځي هغوی ته زه دا نصیحت کوم زما تجربه ده چې په اصولو باندې هېڅکله کمپرومایز مه کوئ سر دې قربان سه لاس دې قربان سه پیسې دې قربان سه هر شی دې قربان سه خو د خدای و نظام د خدای د نظام ملګری اوسه خدای چې کوم د حق یو نظام دلته چلوي د شیطاني او د ابلیسي قوتو خلاف د هغه ټولې او د هغه ګروپ د هغه کاروان حصه جوړ سه د 2 نمبر انسانانو حصه کله مه جوړېږه اصول پسندي دا یاد ساتئ دا یو صافي د ټولو غټ هتیار دی او شریف صافي څه هر سړی بیریږي هم چې ایماندار صافي هر سړی خارم جین خوري و یار دا د یو پښتو والا سړی دی د قلم د ژبه چې ده هغه د اسلام او د حق دپاره بیانیږي د چاپلوبیسي دپاره د سرکار او د خان ملک او د سردار او د نواب او د افسر غلامي دپاره د قلم او د ژبه د میډیا ګروپ نه چلیږي دی د خدای دپاره دا کارونه کوي د اسلام دپاره دا کارونه کوي د پیسو د رشوت او ریاکاري او شوبازي د دې دپاره کار نه کوي نو دا رقم اشک بټ زما او د اشک بټ یو ټاکره سره وسوله چې دی ډېر غټ صافي ولو او زه تازه د میدان ته راغلی وم د ماته غلطه لار راښوله ما انکار ورته وکړي زما بله لاره وله د بل لاره نن دی مړ دی د خدای په در کې دی اډونه بېلا اوس خاورې سوي نن زه دلته پرګایېږم چې ما ته یو ډېر غټ صافي غلطه لار راښوله ما انکار ورته وکړي او در ننه پورې و هغه قوتو ته انکار کومه چې هغه غلطه لاره و چاته ورښیي زموږ بیا خپل یو لین دی پر هغه روان یو هغه لین خاص حق لر راځي زما په نیز باندې نور خو نو موږ حق ویل چې دی هغه ډېر زور هم غواړي موږ هم کله یو مازې معمولي قدر حق ووایو الله دې پر حق باندې ملګرتیا او لاره دغه را نصیب کړي نو دا انشاءالله تعالی نیوز پیپر بیهایند د هیډلاین دا زما سیریز دی دا نور ویډیوګانې هم در سره وګورئ پر دا باندې به زه مختلف مجلسونه کوم نو نن زه د رشوت خوره اشک بټ په حواله باندې چې وفات سوی دی او ډېر غلط کرتوتونه یې ولو ځان ته ډېر غټ صافي یې ویلې ډېر مشهوره صافي یې ویلې او هم ډېر مشهور او ډېر تکړه صافي ولو لیکن دا و چې یو غلط کارو باندې اخته و دی به دنیا ته څه شیان روشي نن خلک د پوښتنې والا که څوک شته چې دا هم یو ډېر غټ صافي ولو نه نو خیر انشاءالله تعالی سبا بیا ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو حاضردم ما نقیب کزې ته راکړئ اجازت د الله په امان اسلامي انقلاب زنده باد